د کندهار ښاروالۍ د دغه ولایت د ښاري سړکونو د هغو برخو د رغونې چارې پیل کړي چې د ځینو پیښو له امله ویجاړې شوي وې. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمری څرګند وایي دوی به د خپل سږ کال د پرمختیایي بودیجې په مټ د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغه ولایت 4500 متره د سړکونو تخریب شوي برخې پینهکاري او له سره ورغوي. کندهار ښاروالۍ د خپلو رغنیزو پروژو په دوام د خپلو ساختماني او بیا رغونې او رغنیزو پروژو په دوام د متوازنې پراختیا په اساس د کندهار په ښار کې بېلابېلې پروژې تر لاس لاندې لري چې یوه مهمه او اساسي پروژه چې نوې موږ راپیل کړې ده هغه د 4500 متره په اندازه د سړکانو د داخګیرۍ یا د پینهکارۍ پروژه ده. کندهار ښاروالۍ ویاند همداراز ویل چې سږ کال به دوی د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ترمنځ د شکاپر دروازې تخریب شوی سړک هم له سره ورغوي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د هغو پروژو عملي کول یې پر ژوند مثبت اغېز کولی شي چې د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ سره نښلوي. فصل کې نه خوشاله دا خو ډیر ښه اقدام دی عام خلکو لپاره دا خلک پر کاروبار ودرېږي دا سړکان جوړ شي دا مشکل مال شي وس تکلیف په ټول څه دا پښتانه وګوره د مؤمنانو د پورته ښکته کېږي خرابېږي ماشینان یې خرابېږي خدای دې وکړي چې دا را جوړ شي بس موږ ډېر خوشحاله کېږو د دې خبرو د دې دغه پوښتنه مې دا چې دا ډامبر چې دغه دا ډوبلې دغه ورک شي نو دغه سړک ډېر سره سم شي. د کندهار ښاروالۍ ریاست ویلي چې دوی به د سږ کال تر پایه په دغه ولایت کې شل هغه پلونه او پلچکونه هم ورغوي چې د وروستیو امنیتي پیښو له امله ویجاړ شوي دي.